السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د پاکستان سوپر لیګ پی اس ال په هکله باندې اخري فیصله نن راغلې ده چې په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې آیا دغه لیګ به ترسره کیږي په همدغه کال کې او که دغه به بل کال ته دوی اړول سوی ده. نو که تاسو هم غواړئ دغه اخري فیصلې نه ځان خبر کړئ نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ اول خو پاکستان دغسې ویلی چې دغه لیګ به په دوبۍ کې ترسره کیږي او دغه دوبۍ موږ سره منلې هم ده، خو بیا پرون ورته دوبۍ او دغسې خبر ورکړه چې دوی ورته ډېر زیاتې ورخطا کړل، ورته هغه واکسین ټیکې چې کوم دی 2 دانې واکسین لګېږي وایي باید دغه څومره کسان هم چې تاسو ته راځي یعنې دوبۍ ته راځي دغوی باندې دغه واکسین لګېدلی. خو بیا هم پرون ګوره د پاکستان کرکټ بورډ یعنې مینوالو ته ویله چې موږ سره سریري ساته دي، یعنې سبا پورې به موږ دغه دوبۍ نه آخري فیصله راواخلو چې دوی که موږ چېرته دوی راضي کړل، دوی ته که موږ تیار کړه موږ سره یې ومنله دغه ټیکې نه بغیر که دوی موږ ته اجازه راکړله چې تاسو راتلی سئ دوبۍ کې خپل لیګ ترسره کولی سي، نو بیا به موږ تاسو ته خبر درکو. خو نن چې زه به تاسو ته یو ډېر ښه خبر ورکړم د پاکستان سوپر لیګ مینوالو لپاره چې دغه آخري فیصله سوله که خیر پاکستان سوپر لیګ به په جون میاشتې کې ترسره کیږي. زه به تاسو ته وایم چې دوی ورته ویلي دي چې دغه واکسین ټیکې چې کوم دي دغه بعضې لوبغاړو لګولي بعضو نه دي لګولي او دغه نور چې تاسو هر څنګه شرطونه دغه ټول شرطونه موږ منو، خو دغه واکسین تاسو راسره یعنې ومنئ، یعنې دغه کال ته چې کوم پی اس ایل ترسره کیږي ځکه دلته انټرنیشنل لوبغاړي دي دوی وایي هغه ټیکنیکل سټاف ورته ویلل کېږي هغه ورته هندوستان نه راځي، بعضې نور کمنټیټران ورته ساوت افریقا نه راځي، نو هغوی واکسین ټیکې هر یو خو نه یې لګولې. دوی ورته ویلي دي چې دغه موږ سره تاسو ومنئ، نور تاسو د تاسو هر یو شرطونه موږ ورکړو، تاسو موږ 10 ورځې کرنټین کوئ که یو هفته هم کرنټین کوئ، د دغه وایرس ټیسټ به موږ وکړو، یعنې هر شی ورسره منلی دي. خو بالاخره دوبۍ دې ته تیار سوی ده چې دوی ته اجازه ورکړې ده او نن دغه د پاکستان کرکټ بورډ لخوا نه دغسې خبر راغی چې د پاکستان سوپر لیګ بقایه لوبې به په دوبۍ کې ترسره کیږي. خو یو خبره به زه تاسو ته وکړم کیدی سي د دغې کرنټین ډېر زیات سي، یعنې دغه لیګ په جون میاشتې کې یعنې شروع کیږي خو دغه به 2 هفتو کې به دوی زر تر زره دغه لیګ ختم کړي. 4 یا 5 جون نه به دغه لیګ شروع کیږي او همدغسې 20 جون باندې به د دغه فاینل او زیاتره وخت کې به یعنې 2 لوبې زیاتره وختو کې به ترسره کیږي، یعنې زر تر زره دوی وایي دغه لیګ موږ هم ختم کړو. خو ښه خبر پکې دغه ده چې د افغانستان رحمان الله ګوربز او نجیب زدران هم په پاکستان سوپر لیګ کې اخیستل سوي دي، ځکه دغه لیګ که نه و ترسره سوی دغه لوبغاړي به هملته وزګار او افغانستان کې بس یا خوا او دې خوا ګرځېدل. نو دا ښه ده چې د پاکستان سوپر لیګ د دوی لپاره به هم یو ډېر ښه پریکټیس وسي، ځکه راتلونکي کې بیا افغانستان دغه لوبو کې به دغه لوبغاړي دغه لیګ نه به هم ډېره زیاته تجربه هم ترلاسه کړي او ډېر ښه پریکټیس به وسي، دغه انټرنیشنل لوبغاړو سره به هم دوی ولوبېږي. ځکه زه په دې لیګ باندې ځکه خوشحاله یم چې د افغانستان لوبغاړي لکه نور احمد، نجیب زدران او رحمان الله ګوربز خاص د دغه لوبغاړو لپاره زه غواړم چې دغه پاکستان سوپر لیګ ترسره سي او د افغانستان لوبغاړي ورکې ښه وځلیږي.